یانګ ینګدونګ د نومبر په 28مه سین کراچۍ ښار کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي چې پاکستان کې په چینایي وګړو شوو حملو کې د ککړ تنانو خلاف اقدام وشي. هغه ویل چې په دې لړ کې د پاکستان د حکومت او امنیتي چارواکو سره خبرې جاري ساتلې او تمه ده چې اسلام آباد به په دې اړه عملي ګامونه پورته کړي. د روان کال د اکتوبر په 8مه د کراچۍ د نړیوال ایرپورټ سره نږدې د چینایانو په قافله برید چې پکې د 2 چینایي انجینرانو په ګډون 3 کسان وژل شوي. ذمہوار بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي منلې وه. د چین کونسل جنرال دا خبرداري په داسې حال کې ورکړې دی چې ورځپاڼې ډان تر مخه دا وخت د چینایي پوځ د اعلی جرنیلانو یوه ډله د پاکستان سفر کوي. د SPR لخوا جاري شوي بیان کې ویلي شوي چې چینایي جرنیلانو د پاکستان د فوج مشر جنرال عاصم منیر سره لیدنه کې د خپل منځ د دلچسپۍ په چارو، د سیمه ییز امنیت په حرکیاتو او د ترهګرۍ د مخنیوي په معاملو خبرې اترې کړي دي. د امنیتي چارو کارپوه اسدالله خان وایي د ترهګرۍ ضد د پاکستان او چین همکاري ضروري ده. دا ریسنٹ چې کوم وزټ دی د چاینیز جنرال هغه چې راغلی دی دلته ملاو شوی دی. مونږه ایکسرسایزز هم کړي دي، جوائنټ ایکسرسایزز هم کړي دي چاینا سره. نو دا ښایي لګیا دی چې دا برف پګلاو شوی دی، د دواړه نږدې راځي لګیا دي او یو کوپریشن میکانیزم تیاری لګیا دي چې کوم په کاونټر ټیرریزم په نظر کې چلی. د چین کونسل جنرال یان ینګدونګ د کراچۍ غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړې ده چې د پاکستان او چین تعلقات تاریخي او ستراتیژیکي اهمیت لري او په چینایي وګړو حملې د دواړو هیوادونو په یو بل اعتماد نشي متاثره کولی. دا لومړی ځل نه دی چې د چین او پاکستان ترمنځ ګیلې او فریادونه میډیا ته په ډاګه کړې کیږي. له دې مخکې په پاکستان کې د چین سفیر تېره میاشت اسلام آباد کې یوې غونډې ته په ښکاره ویلي دا ورته د منلو وړ نه ده چې په 6 میاشتو کې په چینایي وګړو 2 ځله حملې کیږي. چین کی طرف سے ایمفیسس رہا ہے. چین ټینګار کوي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد عملیات تیز کړي او غواړي چې په خصوصي توګه د بلوچ بیلتون خوښونکو وسلوالو ډلو خلاف غوس اکشن واخیستل شي. د تیر یوې لسیزې راهیسې چې کله د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ لاندې په منصوبو کار پیل شوی نو ورسره سم په پاکستان کې په چینایي وګړو حملې هم زیاتې شوې دي او د مطبوعاتي ریپورټونو تر مخه د موده کې نږدې 21 چینایي وګړي وژل شوي، خو څېړونکي وایي بیا هم چین په پاکستان باور نه دی بایللی. چین جو ہے وہ تو بارها چین په بیا مفاداتو ته ځان رسیدو باوجود د پاکستان اړخ ته راځي، خو کتل کیږي به چې پاکستان څومره زر خپل کورنی حالات سموي. لکه د ML1 ریل پټلۍ باندې کار شروع کېدل د چین څخه نه بلکې د پاکستان لخوا پاتې دي. سیپیک په اصل کې د چین د بیلټ اینډ روډ لوی منصوبې برخه ده چې هدف یې د ایشیا، یورپ او افریقا ترمنځ د تجارت او اقتصادي تعلقاتو وده ده. سیپیک د چین د شینجیانګ صوبې د کاشغر ښار نه د پاکستان د ګوادر بندرګاه پورې 3000 کیلومتره اوږد کوریډور دی چې سړکونه، ریل پټلۍ او د انرژۍ منصوبې پکې شامل دي. د نومبر په 19مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د نیشنل ایکشن پلان د اپیکس کمیټې په غونډه کې په بلوچستان کې د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو فیصله کړې شوې وه. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.